دلته د 9-11 نه پس ټول حالات بدل شول. هغه د موږ د روایتونو خبر نه دي، د موږ جرګه سیستم نه نه دي خبر، اجرا سیستم نه دونه نه دي خبر. نو په فکر کې چې کوم د وخت ټیک فیصله شوی و، بس هغه ټیک و. د انضمام نه پس موږ سره په دغه شیونو کې انسان غوښتنې وکړ. اف سی آر ډېر ظالمانه ترنیم خاص کر په قبایلو کې ډېر اهم کردار دی. لګریک کا فون چې کوم دی قومي اسمبلی چې تری قومي اسمبلی مبارون کو تشوی هغه د خبرونو تو ساتل شوی. نو د خبر یونین خو په الوکا کې کم کردار چې دی هغه چا نه پټ نه دی. په هر مسله چې راغلي وو خبر یونین د غیر پوره اواز وجد کړی و. د ټولو نه غټ کردار یې دا دی چې په دا خلکو کې په نوي نسل کې په نوي جنریشن کې یو جذبه پیدا وکړه، د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره یې ژبه پیدا وکړه، د تحریر او د تقریر کولو جرأت یې پکې پیدا کړو. نو خبر یونین خدا تقریبا 13-15 کولو نه چا نه پټ نه د خپل وس او د بساط مطابق چې کوم دی په هر مسله کې منډه وایي. چې کوم د فاټا مرج دی په دې باندې اوس هم لا ډاوټفول یو انټرنیشنل میډیا باندې دا خبرې کیږي لګې دي، خو د دې چې کوم بینیفټ د فاټا قبایل ته خل شي او چې دته 100 ارب د قسمه د باندې انویسټمنټ کیږي د نیو پروجیکټ رسي هیلث باندې بکیږي انفراستراکچر باندې بکیږي هغه شی نه امپلیمنٹ نشو. هغه فند چې کوم پراپر یوټیلایز شو انټرنیشنل یو فند هغه پراپر طریقې سره یوټیلایز نشو نو د قبایل اوسم هم دغه ګیلا شکوا ده چې کوم فند دوی لپاره د فاټا مرچ په بینیفټ کې دوی ملوي هغه 0.4 یعنی 4% فند هغه یوټیلایز نشو استعمال نشو نو د فاټا مرچ کو قبایل ته هیڅ قسم فائدہ ملاو نشو. د خبر یونین یو سوستاسي کې په وجود کې راغلی وو او د خبر یونین د پلیټ فارم نه چې کوم کاسون تللی دا زنده مسؤلین دی لکه مقصد دی چې کم د چین می ستنه می کې کوم الیکشن شو لطیف صالح تعالی قومي اسمبلی لا دغه حل کنه اورم بای ځل چې کم دی ولې بالغ راغی د مخه راغلی و چې هغه د خبر یونین کوششونه وکړي. دومره خبره دا و چې بیا په دوام ځل باندې چې کم دی دا کوم الیکشن په 2008 کې غالبا وشول په هغه کې چې کم دی حمید الله جان لورو قومي اسمبلی لا هم د خبر د سیمه نو د خبرونه پاکه ډیر کردار وړي منډه ترړي کې له حل ځلې بیا په دریم ځل باندې چې کوم 2013-14 کې غالبا کوم الیکشن شو پاکه نو سر چې کوم د حاکم د خبرونه کردار او خبرونه منډه وا پکې اغام چې کوم د خبرونه پلیټ فارم نه لورو کومي اسمبلی لدري کا سون چې کوم دی کومي اسمبلی چې تری کومي اسمبلی ممبرون په تشوی هغه د خبرونه په ساتات سلی نو د خبرونه قرباني ډیری پاګه کې اوس مطلب چې بالی کا سون زوینم ژوندۍ شومات خوري د کومل د خیل سره تعلق لري صوبات ملک بن خیل د نوې سره تعلق لري داسې پکې چې کوم د زارین وو داسې چې پکې کوم د چې کوم د بزرګول دی او داسې پکې نور ډیر مرګري و چې غاز نه وفات شوی الله رب العزت هغه جنت فردوس نصیب کړي. نو د خبرونو قرباني ډیری دی پاګه کې ډیره حل زله لکه د وخت سره چې کوم مسله برت الله د اف سی آر خبره وا د قبایلو د مرزي مطابق اف سی آر کې مقصد دی چې ترمیم وکړي شي بالغ رای دهي چې کوم راغلی او دم زین چې خبرونه را کړی سي پاکه ډیره حل زله نو د خبرونه چې کوم قرباني دی هغه دا کپتال او کابون دی هر قسم حالات راغلي دی هغه کا د بجلی مسله راغلي او هغه د اف سی آر کې د چا نیولو د بيزاتي خبره راغلي او خبرونه سټرایک کړي خبرونه د خپل واسط مطابق منډه والی او کوم کابون دی اواز رسوله دی یغزل رسوله چې کوم زړه به رسېدو حق دورو. د ټولو نه غټ منظمونه دغه لویل شي چې چیتم یا څوکم کاغه مذهبي وي او که سیاسي وي او که قومي وي که روایتي وي خو چې د الوکې خبره کېږي دا تی چې وینې پارچو کې وینې هغې بنیادي وجه دا چې هغه خبره سپورټ کوي د هغې خبرې سره منډه وهي د عهدې یا د چمک دمک شوقیون لري خو چې څوک هم د الوکې د خیر خبره کوي په هغې کې به سره منډه ترړه وهي. په قبایل سیمه باندې مختلف قسم حالات راغلي دي او په غیر فرنٹ لاین باندې چې کوم خبرونه دا واحد داسې تنظیم دی چې د خپل علاقې صحیح نمائندګي کړې ده او چې چونکې ډیر وخت لپاره خو پارټي ایکټ په فاټا کې وونه نو چونکې پارټي ایکټ فاټا کې وونه دی وجنا ټول چې کوم د سټیبিলিټي د کوم حالات وو د قبایلو د حواله نو هغه ټول د خبرونو په پلیټ فارم باندې استعمالېدل. کله چې پارټي ایکټ راغلو نو د پارټي ایکټ نه مخکې ټول نغټ ډیمانډ دا د یوت وو چې دلته کې کم بالای رایدهي مخکې وو اوټ ملک او سپنګری کولو
دا یو غټ اچیومنټ و د خیبرونو په پلیټ فارم باندې چې د قبایلو ته میلاو شو د نه اف سی آر چونکې په دې کې ډېر ظالمانه ترمیم او په ډېر ظالمانه هو په غیر لیول سره خیبرونو ډېر اهم رول ادا کړی و کله چې پارټي اکټ راغلو نو په پارټي اکټ کې تاسو ته پته چې دغه کم مرکزي قیدین د اقص او صوبونه تعلق ساتي چې کم په پنجاب کې او کم نور ځایونو کې دي نو دغه د قبایلو ته ډېر زیات مخلص نه دي دی وجه حضرت چې کوم دی د قبایلو خپل تنظیمي لیول او کم تایید خیبرونو ډېر اهم کردار دی او د خیبرونو د سیاسي لیول باندې په علاقې کې اهم رول هم دی او چې څوره نن سبا په دې مختلف پلیټ فارم باندې څوره د یوت لیول باندې او سیاسي پروګرامونو کم فدریشن دي کم داسې نور تنظیمونه دي ټول د خیبرونو پلیټ فارم نه دغه ګرومینګ شوی دی هغه پټو کې لیډینګ کوي دا به دومره ټیک وي چې زه دا وایم چې د کومې پارټۍ نن دلته خبره کوي دا هم د موږ مقصد دی چې موږ نه فارغېږي موږ به نرسري دو د خیبر یونین نه بس بیا هغه څوک نیشنل له لوړ شي څوک جماعت اسلامي له لوړ شي څوک مقصد دی چې پیپل له لوړ شي څوک جماعت مسلم لیگ نون له لوړ شي خو د خیبر یونین چې کوم کردار دی هغه چې نه پټ نه ځکه چې دغه بس زنده مسؤل نه دی چې خلکو نه پوښتنه وکړي نو عام خلک به ټول دا خبره درکړي د کومونو په نظر کې چې ای به خیبر یونین په لوکا باندې ډېر کمانډ دی بالغ رایدی پوره مونږ په یو وخت کې زه به ذات خود سره د دغو ملګریو لوړلو د صدر لغاري سره مې وشولو لغاري صاحب له مو وویل چې صاحب مونږ له د پولیټیکلیزم ختم کا او د بالغ رایدی روکا مړه نو مو ډېر زور پې وروړلو په دا اف سی آر باندې بیا مو نه پوښتنه وکړه چې یاره څه اف سی آر کې څه داسې مسله ده مو ورته وویل چې صدر صاحب د تو حکم چیلنج کېدای شي خو په اف سی آر کې د پولیټیکل حکم نشي چیلنج کړی نو بیا چې کوم دا وی چې باڅا په اف سی آر به خبره کوو سوچ به کوو خو کم از کم راتلونکي الیکشن کې به بالغ رایدی به ان شاء الله چې تو سره ملو شي نو دای خو بیا هغه پارټي خو حکومت ختم وو معراج خالد چې کوم د نگران وزیر اعظم وو او عمر افریدی دا وزیر داخله نو موږ د صدر سره چې کوم دا ملو شو او غورته وی چې بس تاسو معراج خالد څخه خبره وکړو معراج خالد سره ملو شو هغه نه بیا عمر افریدی لرغلو په دا کې الله تعالی لطیف الله مبارکي غم چې کوم دا هغه نو دا غینه چې کوم دا بس باقاعده اعلان شو د بالغ رایدی او د اف سی آر خو بس داسې موږ بد قسمتي وه چې دلته د 9/11 نه پس ټول حالات بدل شول خو د په اف سی آر کې چې کوم د موږ مطالبې وې باقاعده 2011 کې زرداری سے پاکه 28 ترمیم کړي وو موږ د خواخې یې کړي وو خو بس افسوس دا چې هغه ترمیم په خپل وخت کې عملي نشول او چې عملي نشول نو دلته پکې چې کم دی دا بل غم روغی حالانکه دا د موږ سره غیر عیني او غیر قانوني کور شوی کم موږ چې زم شوي مرجر شوي هیڅ قسم قانوني حیثیت نه لري دا شی او دا موږ چیلنج کړی دی او سپریم کورټ نه موږ دا مطالبه چې زر تر زره موږ په دا کیس باندې چې کم دی غور وکړي د فاټا مرګ حواله سره د قبایلو کې د خیبرون ډېر اهم ځکه رول دی چې سیاسي هغه سیاسي پلیټ فارم باندې هغه د ته ډېر زیات مخلص نه دي چونکه د کم سیاسي پارټي قائدین دي دغه سنټر کابینټ په پنجاب او نور صوبو کې دي هغه د موږ د روایتونو خبر نه دي چې د موږ د قبایلو څه روایت دي د موږ جرګه سیستم نه غو نه دي خبر د موږ دا چې کوم لوکل باډي نیټورک د دینه دونه دي خبر د موږ چې کوم اجرا سیستم نه دونه نه دي خبر نو لہذا خبرونه ډېر اهم رول او کردار لري ځکه چې نورو پټو سیاسي پټو ته دي شي نو د قبایلو چې کوم اصل شناخت هغه پته نشته هغه واحد صرف خبرونه دی چې د قبایلو چې کوم اصل شناخت دی د قبایلو کوم هغه ریل سټرکچر دی کوم هغه دی هغه قبایل خبرونه ته ملاو شوی او خبرونه په دې شمه د خپ کویږي نو لہذا خبرونه ډېر اهم کردار دی په دې کې دا خبره موږ مخې لار درومي او ډېرو ځایونو کې مرسي خو د خیبر یونین خپل ځونی چې کوم کردار دی هغه په دا بنیاد باندې دی چې منډای مالیه دو او کوم کوري شکړای دی هغه په موږ په فکر کې چې کوم د وخت سره ټیک فیصله شوی بس هغه ټیک و ځکه چې دغه بنیادی واجه دومره و چې په الیکشن کې خو کم از کم معاشي لحاظ باندې پیسې ملایي منډه ترنه نو هغه په ټیم کې د موږ هغه معاشي کمزوري نو هغه مخه لرو شه دغه په نیت باندې نور چې کم سړی موږ بیا سپورټ کړی هغه ډیالوګ کې د پورا پنکسو نه ته مو په خیر تمام شوی
چې دغه انضمام نه پس موږ له سره په دغو شیانو کې حصه اخیستل نه پکار خو د تنظیم خو خپل اصول هغه وي که نه نو انشاءالله العزیز هغې دپاره بیا د موږ مشورت به کېږي خبره به کېږي او زیات اکثریت ملګري دا وایي چې یاره حصه اخیستل پکې پکار دي. چې کله پارټي ایکټ نو دا خبره وه چې څوک په قبایل په خیبر کې نه وي نو اب د خیبر تنظیم ماته خپل کار کوي او چې کله ته د فاټه بار وځې نور ته لاړې نور ډسټرکټ ته لاړ شي ته هلته کې تا باندې څه بینډ نشته نو زما د خبرونو سره تعلق شته د خبرونو پارټۍ سره مې تعلق دی او ما د ځکه لرنینګ کړی ما د ځکه زده کړه کړې نو د خبرونو ما ته قسم خدمت وي هغه انشاءالله زه به دا د ما علاقه ده دا د ما تنظیم ده دا د ما کور ده د ما قوم دی زه به خپل تنظیم ته خپل سیاسي او چې کوم د ما سوشل خدمت به زه کوم.